یوازې د افغانستان لپاره لوبېږم. راشد خان د څو هیوادونو د تابعیت وړاندیزونه رد کړي. دا چې دغه کوم هیوادونه دي او خان ولې داسې پریکړه وکړه، بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د انډیا ټوډے د راپور له مخې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان ویلي چې د هند او استرالیا د تابعیت وړاندیزونه یې رد کړي دي. د راشد خان په اړه لیکل شوي کتاب کې د هغه له قوله ویل شوي که زه د خپل هیواد لپاره ونه لوبېږم نو زه به د بل هیواد لپاره هم ونه لوبېږم. نن لیګ سپینر راشد خان د هغه په نامه لیکل شوي کتاب راشد خان له سړکونو څخه تر ستورو پورې کې کړي دي. د انډیا ټوډے د راپور له مخې که څه هم راشد خان د استرالیا د چلند په اړه په تفصیل سره نه دی غږېدلی، خو د هند وړاندیز په تفصیل سره بیانوي چې هغه د ګجرات لپاره په IPL کې لوبه کوله او د ټیم یو چارواکي هغه ته خبر ورکړ چې د هند د کرکټ بورډ یو لوړپوړی چارواکی غواړي ورسره وویني. راشد خان ویلي زه ورغلم او هغه ته مې سلام وکړ، موږ خبرې پیل کړې او هغه وویل ستاسو په هیواد افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی، راشه په هند کې پاتې شه، موږ به تاسو ته د هند اسناد درکړو، دلته ژوند وکړه، دلته کرکټ وکړه. زه د هغه په خبرو حیران وم او نه پوهېدم چې څنګه ځواب ورکړم، خو ما وخندل او ومې ویل ډیره مننه، زه د خپل هیواد افغانستان لپاره لوبېږم. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.